محترم و معزز و عزتمند و مسلمانان ورونو، جهنم الله رب العالمین پیدا کړی دی د هغه سرکش انسانانو د پاره چې څوک د الله نه فرمانی کوي، نو هغه خلق به جهنم ته ځي. د جهنم ډیر سخت اور دی. په جهنم کې یو سکند تیرول، یو منټ تیرول، ورځ دوه تیرول، دا د انسان د برداشت نه بار خبره ده. نو دی جهنم ته به انسان په څه باندې داخليږي؟ نن به د جهنم د اسبابونه یو دو اسباب ذکر کو چې پاغي باندې انسان د جهنم مستحق جوړیږي او جهنم ته د انسان داخليږي، ولای د جهنم په اور کې سوځي. یو د هغه اسبابو د جهنم نه چې انسان په جهنم ته داخليږي هغه ته ویل کېږي ظلم. زیته کول، د بل مسلمان حق وړل، بل مسلمان باندې ظلم کول، په دې باندې انسان د جهنم منځ دلیږي. ظلم څه ته ویل کېږي؟ علما وایي ظلم ویل کېږي دې ته وضع الشيء في غیر محله. یو شی دی او د یو ځای مستحق نه دی، او تر اولګي دغه شی په داسې ځای کې کېږي چې هغه مستحق نه دی، دې ته ویل کېږي ظلم. د ظلم ډیر صورتونه دي. کله یو سړی ظلم کوي، په ځان باندې ظلم وکي. په ځان باندې ظلم دا دی چې یو سړی په خپل بدن باندې د الله نه فرمانی وکي، د الله اطاعت ونکي، سباله به دا انسان الله رب العالمین د جهنم په اور کې سوځي. دا ظلم دی په ځان باندې. کله ظلمي په بچو باندې، دی عربو په بچو باندې ظلمونه کول، خاص کل په دې لورګانو باندې. کله ظلمي په گاونډي باندې، یو سړی د گاونډي سره ظلم کوي، په عام انسانانو باندې ظلمونه کوي. بعض خلک د عربو په دې بچو سره ډیر ظلمونه کول، خاص کر د دې لورګانو سره. د وجنه سنن دارمی کې امام دارمی رحمه الله یو روایت راوړی دی. وی ورځ یو صحابي او د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ ته ناس و، د سترګونه اوښ روانې وي جړلې. وی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ته ولې جاړې؟ وی دی صحابي ورته ویلې چې یا رسول الله ما نه یو ګناه شوی دا غمه جړې. وی کومه ګناه ده؟ نشوي ده. وی ګناه را نه دا شوی ده. وی په جاهلیت کې زتلې مو په سفر باندې ډیر مو د پس وې زرانم د خپل کور ته چې و مې قتل زمان په دې کور کې یو وړه جنۍ د ګرځي را ګرځي. د خزنه مې ته پوسو کو چې دا جنۍ څوک ده؟ وای ما ته ویلې شهر دا د گاونډینو لور ده، او دلته را لګلې زما سره ټیم تیری، زما بل ملګری نشته ده. دروغ یو ته ویلې. وای بل ټیم به دا جنۍ د مخ نه تیر شو، سخت غوسه را وستله. وای دې خزه ته مې ویلې چې وښنم دې قسم دې پر رب باندې چې وښنم دې یا الله ته ودا څوک ده؟ وای غیر ته ویل یا الله ته ویما، خو لیکن سبا ته نه وې. وای زه څو ته نه وې مرته ویوا. وای ما ته ویلې چې کله ته په سفر باندې لاړې، دا ستان الله رب العالمین پیدا کړی دا وداسته لور ده. وای سخت غوسه را لاله. وای ما دې چل وکړه، په چل کې مې د خپل لور د کور نه روانه کړه، او ته مې ویلې چې لوري راځه زو د ماماګانو کرا. وای دا مې بوت دا پلار کې و دشته یو کویو. وای دې کوی په سر باندې زکینا سلام دی لور ته مې ویلې چې لوري تراشه پانګو کلاندې په دې کوی کې چي دي. وای کله چې د اسمان لور رااله او دې کوی ته د سر ورخته ک، وای است ما ورټیر ول دې کوی ته مې ورړتله. وای چې ما ورورته لاس دې په خونه ونی ولما او د څه وسنګېدله. وای ما باندې د شیطان ډیر غالب شو. وای مولا د لاسونو د خونه خلاص لو ختمې دي کوی ته ورورته ولا فوقعت في البير منكوسا. په دې کوی کې لاندې پړ مخې ولېدل. وای او لاندې د څه وسنګېدله. کله چې د ساوه ختله دا غینه پس وای زروان شوم. وای فرق لها رقه. د نبی صلی الله علیه وسلم د سترګونم پکې وخې روان شولې او وی جړلې او به ویل چې عید علیه ملګری دا قصه راته به وکا. وای به هغه شروع وکړه، هغه قصه ته به وکړه. اخر وته نبی صلی الله علیه وسلم ویلې چې زما د کعبه پر رب باندې قسمی، کچیر ته ما د جاهلیت په کار باندې چاله سزا ورکوله، قسم دې چې تعالی می سزا درکول او د دې لور په سزا کې ما ته وجلنن چې تا د ظلم کړي او زیاته دې کړي. نو دی عربو به ډیر ظلمونه کول د دې لورګانو سره. حدیث کې راغلی نعمان ابن بشیر رضی الله عنه دا وی ورځه زما پلارو مال یو غلام راکا، او ما ته ویلې چې دا غلام تواله. وای زما مور زما پلار ته ویلې چې د سکار وکا. دا نعمان ابن بشیر بوزه د رسول الله خوا او رسول الله په خبره باندې گواکه چې تا دې غلام ورکړې ده. وای دا نعمان ابن بشیر وای زما پلار بوت لمه د مور په مشوره باندې د نبی صلی الله علیه وسلم خواته، او رسول الله ته ویلې چې رسول الله ته گواشه ما دې نعمان له یو غلام ورکړې ده. وای نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې آیا تا ټول بچو له غلامان ورکړي کنه صرف نعمان له دې ورکا؟
و یا رسول الله صرف دې لمه ورکلې د نور لمه نه ورکلې. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې دا خو د دروغ گواہی ده، د ظلم گواہی ده، څنګه دا گواہی ورکما؟ ټول بچو له ورکو به دې ویلي چې فتقوا الله واعدلوا بین اولادکم، اے پلانانو د الله نه ویریږئ او د بچو په منځ کې انصاف وکړئ. که یو بچی دې هغه له یو شی ورکه نو باید بل هم ورکه. بعضی پلانانی ظالمانی دا خپل اسمکه ټوله دی بچی پسې ولیکي او هغه نور بچی چې به هغه سوال تقریبا نه کینیسته. دا ظلم دی د بچو په مابین کې. یو بچی له چې څور کې بل بچی له ورکه. علما وایي چې یو بچی له روپۍ ورکه بل له ورکه. علما وایي چې یو بچی خپل بل بم خپل. د بچو په منځ کې فرق نه کې. دا د نبی صلی الله علیه وسلم حکم دی چې کله دی فتقوا الله واعدلوا بین اولادکم، د الله نه ویریږئ او د بچو په منځ کې ور عدل وکړئ. ظلم چې دی دا انتهایی بد کار دی. قرآن کې الله وایي ان الله لا يهدي القوم الظالمين، الله ظالمانو ته هدایت نه کوي. بل ځکه الله وایي انه لا يفلح الظالمون، الله ظالمان خلق نه کامیابوي. او بل ځکه وایي چې ولهم اللعنه ولهم سوء الدار، کم خلق چې ظالمان دي د خلکو لپاره لعنت ده او د خلکو لپاره بد کور ده. او بل ځکه الله وایي سورۃ المؤمن کې ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، الله وایي د ظالمانو لپاره کم دوسم نشته ده او د ظالمانو لپاره به کم سپارښیم نشته ده په جهنم کې او د جهنم کې بسوځي. د وجنه علما وایي ان الله ينصر الدوله عادله ولو كان كافرا، الله رب العالمین د هغه حکومت سره مدد کوي کوم حکومت چې عادلی اگر که کافر ولی نه، خو لیکن چې عادلی کوي د حکومت سره الله رب العالمین مدد کوي. او که په بل طرف یو مسلمان حکومت ولی نه او دا ظلم کوي پر رعیت باندې، الله رب العالمین د دې خلکو ټغر به ډیر زر ټولي. کم دولت او کم حکومت چې د ظلم نه ډکه اگر که د ایمان غټه دعوی ولې نه کوي، ولیکن د خلکو سره به الله مدد نه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم بدعا کولا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. یا الله زمون د ګناه په وجه باندې په موږ باندې د خلک به مسلط کوا چې به په موږ باندې ظلمونه کوي او رحم نه کوي په موږ باندې. نو دغه دعاګانې غوښتل پکار دي چې یا الله د ګناه په وجه باندې په موږ باندې ظالم حکومت مسلط وا. د وجه نه علما وایي د ظلم په وجه باندې د ملک نه امن ختميږي. د ظلم په وجه باندې علما وایي د ملک نه د میوه خوند برکیږي. کوم ملک چې ظلمي په هغه ملک د میوه خوند نه. دې باره کې به واقع ذکر کو. امام حافظ عماد ابن کثیر رحمه الله دا واقع ذکر کړی دا ناشنا واقعه ده. وای د بنی امیه د بادشاهانو یو بادشاو او د ورځ د خپل بادشاہي نه راغې او لباس بدل که چانه پیژاند ساده لباس کې را روانو. چې وی کتل یو باغو خیسته باغو د انارو دې ته ورنوته. چې کله ورنوته په دې کې یو کس ولید باغوانو. وای دی باغوان ته ویلې چې لګي وبور سره نه چې وسکما وای هغه ته ولې نشته دا لاړ وای د انارو نه ول شربت وکاو او ډیر مزیدار شربت ول وکاو. وای کله چې ول دا شربت راوړل او دی بادشاہ دا اوس کوي سخت مزه ورکړه او ډیر خوند وکوي. وای دی بادشاہ دې کس ته ویلې د باغ والا ته وای را د شکار وکا دی ګلاس خو سخت خوند وکا د شکار وکي بل ګلاس را راوړل بل شربت را جوړ کوي. سیدت التکی نظر اعظم وای دا چې کله د روان شو او شربت جوړو دی بادشاہ د ځان سره د سی ویلې چې را دا ډیر مزیدار باغ دی او که زه د بادشاہي زیره به تلاړم په دې باغ به ټیکس لګوم او کوم ټیکس شو دا بس ما بچي خوري به پیسې شربتونه دې ما بچي به بسکی. د ظلم فیصله په دې نیت کې وکړه. وای دغه کس کله لړ د باغ والا الته شربت جوړ کو د کوم څنګه نو د کوم بوټي نه چې اول شربت جوړ کړو دا کنه دا ګلاسم جوړ کړي چې کله ول راوړل بادشاہ له ورک چې ویسک ډیر به خوندو خوش خوند وکاو. وای دی بادشاہ دی باغ والا ته ویل چې تباشي دا غولنی خوند خراب کړاله دخله دا دې چې جوړ کړی دی. وای دی ورته ویل دی باغ والا وای چې اورورا دې نه پیژاند چې دا بادشاہ دی. وای دا مې د اق څنګه نه او د اقي بوټي نه دا انارم را شو کولې دی شربت مې ته جوړ کړی دی خو لیکن خوند خراب دی. بادشاہ دوی دا وجه څه کې دی شي وای را وجه دا د ما په ګمان باندې وای کله چې بادشاہ ظالمی زما د باغ د میوه خوند خرابي او کې دی شي د دې زمانه بادشاہ د ظلم فیصله کړی پر رعیت باندې زکه زما د باغ د میوه خوند خراب شته. وای دی دا بادشاہ ځان سره پېښه چیرې مانیت خراب کو الله دې چل وکا. وای دی کس دی ویل باغ والا ته د ذکر وکړه تو ورته بل شربت والا جوړ کا. وای دا لاړ بل شربت جوړو او دی بادشاہ توبه وستله چې الله ما خو د ظلم فیصله کړی ول ځان سره توبه وستله چې کله دریم ګلاس ولا راوړل ویسکه وای دا هغه ولني په شان خوند دی. نو دا بادشاہ پېښه چې کوم ظالم بادشاہي
او هغه په دې رعیت باندې د ظلم فیصله وکړي الله رب العالمین دغه ملک د میوه خوند ورکړي بعض خلک ویره میوه خوند نه کوي میوه به خوند ځکه نه کوي چې کوم حکومت ولا ظالمانی الله رب العالمین د میوه په خوند به ورکړي د وجنه ابن کثیر رحمه الله یو روایت راوړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الحبار لتموت في وكرها من ظلم بني ادم وای دغه ځان مرغی چې دا په خپل جاله کې د بنی آدم د ظلم د وجې نمرې انسانان ظلم شروع کړي نو دغه ځان مرغی په خپل جاله کې د ظلم د وجې استمړش او به د څه وایي چې وای نه ضبیا لا تموت في حجرها من ظلم بني ادم وای دا سمساره چې دا او دا خادمي دا په خپل سوړه کې دا بنی آدم د ظلم د وجې نل تمرې نو ظلم ډیر بد دي کوم انسانان چې ظلم کوي دسه خلق د الله نه دی خو انه لا يحب الظالمين الله په قران کې وایي چې ظالمان ګور اسما بدی شي ظالمانو سره زمينه نه لرمه وسو کومه تاسو وګورو په کلی علاقه کې به یو کمزور کسي نو کده مالک او کده بل یو کس څومره ظلم وسکیږي په بل گاونډي باندې کوي زور وته خیوره زور وته خیمه د وجنه نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویلو چې اتقوا عن دعوه المظلوم اسما ملګرو ګره د مظلوم د خیر او نزان وساتي ځکه وجدا ليس بينه وبين الله حجاب تعالو د مظلوم په منځ ور پرده نه که خیرت څنګه وکړي د ټکه قبليږي ګوره نو کوم خلکو چې په مظلومانو باندې ظلم کړي داغې نه دي زر زر بخنه وغاړي کنه الله رب العالمین دې پلاس پوچت دې مظلوم الله رب العالمین بستا خانه تبا کی او الله رب العالمین به دې غر کو تبا کی په دنیا کې به دې ذلیل کی د وجنه حدیث کې راغلی فرواید ابو هريره رضی الله عنه چې ثلاثه دعوات مستجابات لا شک فيهن وې درې خیری دي چې دا د ټکه قبليږي ګوره دې کې شک نشته ده د درې خلکو خیری دي ګوره د دې خیری وانه خلې دا ډاریکی قبليږي یو پکې دعوت المظلوم د مظلوم خیری دی یو سړی دی غریب دی وسې نه کیږي او تا په ظلم وکړه کدی الله رب العالمین ته صرف د الله پوښتله او ویل چې الله ته تباک الله دې د ګره د ټکه تباک غر کوي دي د مظلوم خیری الله رب العالمین نو واپس کوي او دویم رسول الله فرمایي چې دعوت المسافر د مسافر سړي خیری الله رب العالمین نه رد کوي کوم ځکه چې مسافری کته د سره ظلم وکړه د مسافر خیر الله رب العالمین قبلې زکه د مسافر د سړی د اصل شي دا نرمي او دا پوګیدل زړی نو کدی الله رب العالمین ته په دې سره باندې فریاد وکړه او ستانه رب العالمین ته یاد کړي الله ته تبا کی الله رب العالمین دې ګوره تبا کوي او دریم دعوه الوالد على ولده دریم خیری چې الله رب العالمین قبلې داري کی تپلار خیری قبلې الله رب العالمین په حق د بچی کی تپلار ته خیری وکړلې نو تعالی رب العالمین به تبا کوي نه دی پری دی د وجنا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله چې دا یو انصافي بادشاہ دی بارک راغلی دی و چې دی د علما راټولول مولین او دې ته به ویلي چې ماته وصیت وکي و علما به ته وصیت کو نو علما به ته ویلي چې نحطك بالعدل ونمنعك من الظلم بادشاہ عمر ابن عبد العزيز من تا ته ګورا په عدل باندې تیزی درکو د ظلم نه دی معنا کو ځکه ظالم بادشاہ الله رب العالمین بدی شي او الله رب العالمین د ظلم بادشاہي ختمي د وجه علما وای د عمر ابن عبد العزيز رحمه الله په بادشاہي کې په جیل کې خلق نو جیلین نو ځکه شابه ظلم نکو او د عمر ابن عبد العزيز رحمه الله په بادشاہي کې با وای دا کم شرمخان او لیوان چو دا به د ګړو سره یو ځای ګرځیدل په ساراګانو کې او شرمخانو د ګړو ته څنګه ویل ځکه هغه د عدل بادشاہي نه وي نو په کار دا چې موږ تاسو ځان کې عدل پیدا کو د ظلم نه ځان وساتو د سبا خارو قران کې الله رب العالمین دا غي واقع ذکر کړي سورته سبا کې علما وايي په دې سبا خار کې دومره امن وو چې د ورځې او د شپې به خلکو د سفرونه کول هیڅ هم نو وای تر دې پورې چې با یو جنې به په کور کې به یو ټوکرې د میونه ډکلله دا به په سر باندې وړل بل کلی تا لیکن چا وته څه نه ویلې ډېر امن وو والله وای چې کله ظلم وکړ فارسلنا عليهم سيل العارم الله وای اډم د قوم پر ایلکه او دا کوم باغونه چې الله رب العالمین وای دا ختم کړو تاسو نه سمولکله وجه سوا چې دی ظلم وکړ او ظلم چې څوک الله رب العالمین به زر ختمي په کار دادا چې ظلم نه موږ تاسو ځان وساتو د وجنه ابن عباس رضی الله عنهما بارک راغلی دي چې ورسه داو كعب الاحبار چې دا د يهودو غټ عالم د عمر رضی الله عنه په وخت د ایمان راوړیو وای دا دوه په یو مجلس کې ناسو خلک مو سره ناسو وای چې د عبد الله ابن عباس او د دوه علماونو ته پوښتنه کو چې آیا په قران کې داسې آیات شته دي چې الله رب العالمین د ظلم په وجه باندې د ظالمانو د کورونه تباہ کړي دي ملکونه تباہ کړي دي وای دی كعب الاحبار ته لري رماته نه دي معلوم عبد الله ابن عباس ترجمان القرآن حبر الامه دی وته ویل ماته د آیات معلوم دي وای کوم آیات دي وای الله قران کې وای
چې فتلک بیوتهم خاویه بما ظلموا الله وای دا کورونه مولا راوړل او د کورونه دا چتونه مولا کینول په څه وجه باندې بما ظلموا په سبب چې ظلم وکړه د ظلم په وجه باندې رب العالمین د خلکو کورونه تباہ کړي او د خلکو علاقه او ملکونه تباہ کړي د چی په وجه د ظلم په وجه ابو درداء رضی الله عنه ویلي چې ایاکم ودعوه اليتیم اے خلکو ګره د یتیم د خیرونو ځان وساتئ ودعوه المظلوم د مظلوم د خیرونو ځان وساتئ وای ځکه وجه دا ده فانها تسرى بالليل والناس نيام وای وجه دا ده د یتیم او د مظلوم خیره دا ګره د شپې رب العالمین ترسي او خلک به ودی ګره د مظلوم د خیرونو ګره ځان وساتئ دا به ابو درداء رضی الله عنه ویلي علي بن زید رحمه الله دا وای چې ورځي دا د حسن په مجلس کې ناس دا وای د حجاج ابن یوسف د مرګ اوازه رااله خبر راغی چې حجاج ابن یوسف مردار شوی دی مړل نو قانون دا کله چې ظالم سره مړ شو په دې باندې سنوي چې یاره ظالم تبا شو توبه ویني سلو دا د کافر مړ شو هندو مړ شو په دې به خفګان نه کې الله په قران کې وایي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله وایي د ظالمانو خلکو جرم ختم کړه او وایي چې الحمد لله رب العالمين ټول کما صفاتونه خاصه الله لري په دې باندې شکر استل پکاره چې کله ظالم مړ شو وایي علي بن زید ویلي چې کله د حجاج ابن یوسف د مرګ واقع رااله او د مرګ خبر راغی وای الحمد لله ټول کمال صفاتونه قصد لري چې دا ظالم ختم ک زکه دې ظالم خو ډیر مسلمانان قتل کړي دي د وجنه یو عالم دی هغه وای موت المبتدع قطع في الاسلام وای دی بدعتي سړي مرګ او د بدعتي مولا مرګ په اسلام کې ورته اسلام فتح ده چې بدعتي مولا مړ شو په دې باندې شکر استل پکاره چې الحمدلله یو بدعتي مړ شو دا د عالم قول له نو حجاج ابن یوسف په مرګ باندې دغه علي بن زید رحمه الله خوشاله شي چې شکر دې دا ظالم الله مړ کړ او دې حجاج ابن یوسف یو ظلم نو کړي د ډیر ظلم نه کړیو عبد الله بن زبیر چې دا د زبیر بن العوام رضی الله عنه زوی او نبی صلی الله علیه وسلم د بارک ویلو چې د ار نبی او خاص دوسی حواری او زما دوست ګره د زبیر ابن عوام ده دا دزبیو او مور چې وا اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها چې دا د دې زویو د اسماء رضی الله عنها وإذا عبد الله بن زبير دې په مکه کې ځان خلافت جوړ کړي او د حجاج بن یوسف په سره او دې په حمله وکړه او د خلک ولا څه شهیدان او د عبد الله بن زبير ونیو او چې کله ونیو وای دې عبد الله بن زبير خپل مور پسې جواب ولېګه اسماء بنت ابي بکر پسې چې مور می خبر کې چې مور راش کله وای مور رااله وای عبد الله بن زبير ویل چې د نور خلک جدا شي مور ته می په خو کې خبره کوم وای مور ته ویل چې مور دا ظالم دی حجاج دا راغله ما ته وای چې امر دې ظلم کارونه کې څه چې زویم دا معنی او یاد وښنه ما څه وکما وای اسماء بنت ابي بکر ورته ویل رضی الله عنها چې هغه مؤمنه زنانه وا او د ابوبکر رضی الله عنه لور وا وای دی وته ویل چې بچي عبد الله د زمری یو ورځ ژوند د ګیدل د سل کاله د ژوند نه غوړه دی غوړه د غیرت زندگی وکړه د الله نه پرمانی چې ته ونه کې وای عبد الله بن زبیر وته ویل چې قسم په الله مورې امدقه په سلام زما وای او دی حجاج بن یوسف د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه راوسته او د پخینه راځونن ک او دای شهید ک درې ورځې عبد الله بن زبیر ځوړندو تر دې پورې چې بادونو له بدن وچک درې ورځې بعد حجاج بن یوسف یې چې مور تر پرې دی او چې کله مور رااله اسماء بنت ابي بکر وې دې د څه کتلې او به وته ویلې چې اما نزل الفارس عن فرسه ودا شاسوار وسم په خپل اسمانه سور دی ای ظالمانو چې مړم د نور د څواړي بس را کوزي کینو وې دا غینه پس حجاج راغی او دی اسماء ته ویلې چې یا بنت صدیق یا بنت ابا بکر یا د ابو بکر لوري یا د صدیق لوري کیف صنعت بابنك د رسول سلام څنګه کار وکوي و اسماء رضی الله عنها ورته ویلې چې افسدت عليه دنياه وافسد عليك اخرتك وای تا خو زما د زوی دنیا خراب کړه شهید دیکو دا منم خو لیکن زما د وستا اخرت ګره تباک نو ډیر ظلمونه کړی حجاج ابن یوسف دی سعید ابن جبیر چې دا ناشنا تابعیو د قران مفسرو دا دې ظالم شهید کړو سعید ابن جبیر رحمه الله څنګه ګرځیدو سعید ابن جبیر په کله یو ځل لاړل ته پناه واغسله کله بل ځل اخر په مدینه منوره کې په یو کور کې د پناه واغسله یا دا کور ولا شیطانی وکړه لیکن حجاج خبر شو چې سعید ابن جبیر دا په پلاني کور کې دی عسكر یې ورولېګل کله چې دا عسكر راغی سعید ابن جبیر رحمه الله ناس تلاوت کوي د قران وې دي اسبيو د عسكر وته ویلي چې یا سعید قسم په الله چې ما ته ډیر ګران دی ولیکن دا شی ظالم دی بی دین دی
دا دی وجنه د څه وکه وتخته او زبې چې مان دی لیدل. وای سعید بن جبیر رحمه الله ویل چې وسبه د دې ظالم نه ترسو پورې پټېګم او څونه به د ظالم نه زما. وای دای ونی و ګوت د حجاج بن یوسف مخله. وای هغه وسره ډېر خبرې وکړې وته ویل چې ته سعید بن جبیر ویني ته شقیم بن قصير وای بدبخت دی د قصير زوی د جبیر زوی نی وای. وای سعید بن جبیر رحمه الله تعالی چې زما پلار په دینوم باندې خبره د شمالي خدستان هغه ډېر خبره د شمالي کې خده. وای به جلات ویلې نه حجاج بن یوسف چې ورشه او دا سعید بن جبیر بوزه او مشرق ته دا څټ واړه او څټي ووا. چې کله دا خبره د وکړه وای سعید بن جبیر ویل چې ولله المشرق د مشرق په جید الله رب العالمین سره دا څنګه تاسو د بیګونه مسلمان وینه ته یو په مشرق باندې. وای به د جلاد ویل حجاج بن یوسف ته چې د آیات ویو وای مغرب ته دا څټ واړه او څټي ووا. وای به سعید بن جبیر رحمه الله ویل چې ولله المغرب د مغرب په جید الله سره دا څنګه د بیګونه مسلمانانو وجنه. وای به وته حجاج بن یوسف ویلي چیرې په دې سمکه راڅملوا او دا سرتي ووا. وای سعید بن جبیر رحمه الله ویلي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. الله وای دې سمکه نه پیدا کړی وای په دې سمکه کې به تاسو به تخخ کما او قیامت پرځ به تاسو دې سمکه نه به تر وباسما. د دې بچي هم د الله سره څنګه تاسو په دې باندې د بی ګنا مسلمان وینته وي. وای دا چې کله روانه وو سعید بن جبیر رحمه الله وخندل. وای دې حجاج وته ویلي چې ولې دې وخندل. وای سعید بن جبیر رحمه الله ویلي چې ومه خندل په دې باندې چې اللهم غر هذا الفاجر حلمك. یا الله دا فاجر دا ظالم چې دی ستا صبر دوکه کله دی ته څه نه وې او دا لګې د ظلمونه کوي دا نه وای چې زه کار کوم. او یا الله زه چې مړلم زمانه پس ګره د پلاس باندې د بل بی ګنا مسلمانینو ته نه کې. یا الله چې زی مړلم زمانه پس داشه مردار کا مړې کا. وای سعید بن جبیر رحمه الله بوته او یو صادره ته خور کو پاغي باندې دا علال کو ډیره وینه ددن لاړه. وای کله چې دا شهید ک وای د دینه پس په حجاج بن یوسف باندې تبي ولګېدل. د مظلومینه خواسي نزي دا مظلوم چې لا اله الا الله وای مسلمانی تا د دینه تو الله رب العالمین باندې ته پوښتنه چې کلمې ول پیلا او تا ولینه تو اکلا ولې دې تو اکلا نو د الله رب العالمین سره به څوک زور نشي ویلې چې را دا دسه او دا دسه. وای حجاج بن یوسف باندې تبي رالی او کله چې به وسترګې پټکلې خوب به کو وای دی به ویلې چې هاذا سعید مالی ولی سعید خذوا عني سعید. وای سترګې چې به پټکلې دا چغې به والی چې دا سعید دی سعید زما سره څه کار دی او زما دا سعید ونی سي سعید می وای چې کله برای خلک وته ویل چې سعید کوم دی چې ته چغې وای. وای قسم په الله چې زه ودشم سترګې پټکم د سعید بن جبیر سره تور یو ما وای هغه نه پس وای دا مردار. او دې حجاج بن یوسف عبد الله بن عمر رضی الله عنهما د شهید کړو. عبد الله بن عمر رضی الله عنهما دا په عرفات کې راکوزیده او دې ظالم یو عسكر لر پیسې ورکړي وي او ته ویلو چې په نزه په زهر کې ووا او به عبد الله بن عمر پی ووا. وای دې دا نزه په زهر باندې ول عرفات د چکله درا کوزیده په خکه دا نزه لاړه. وای دا غره حجاج بن یوسف عبد الله بن عمر ته ویل چې دا چا دا کار وکړ. وای عبد الله بن عمر ته ویل تا ونی لید وای ما هو ونی لید وای تا وک ظالم کنه تا وای دا کار وکړ. دا غینه پس عبد الله بن عمر مریض شو او دغه د وجه نه بیا دا شهید شو. ډیر صحابه کرام د شهیدان کړي او ظلم یې کړو. نو په کوم مرګ باندې رب العالمین دا ملک د ظلم عاقبت ډیر بدی. د وجه نه امام ابن خلکان رحمه الله یو ناشنا واقع ذکر کړی دا ولا تحزن د کتابم ذکر کړی دا. و یو کسو داغه واده او اول شپه دا واده وا چې کله د خزې خواته ورغه دروازه وټکېدله چې کله راغی یو کس ولړل وته وای چې غریب ما او ډوډۍ مینده خوړې او کله ډوډۍ راکې وګی ما. وای دغه ظالم چې دا وادیو وای دیو ته دا څپېړونی ولا خلاص وی وو او ته ویل چې زه به استاد مړوم تاسو له منځ ډوډۍ در کوم او د الله دا وکی بس مړوم زه خپل کار کوم. وای دا سړی راغی خپل خزې سره کېناسته ټیم تیرېده لیکن پیښه دا وشوله چې د دوی سړی او د خزې په منځ کې ورانه رااله او د خزې سره طلاق ورکړه. خزه لاړه طلاق کړه. دا خزه لاړه د بل سړی سره نکاح وکړه. چې کله دا سره نکاح وکړه اول شپه د قصیده واده ده او دوه ناس دي. وای چې ناس دي په دې کې دروازه وټکېدله هم هغه په شان دروازه به وټکېدله. وای چې کله وټکېدله سړی ویل زور زم خزې ویل زور زم خزې ویل ما دې قسم چې زور زم. وای دا خزه چې کله ورله دروازه کولا وکړه چې دوی کده لسبه ترالو دا خزه جړ خاوند ته ولې جاړي. وای زکه جاړم چې زما او یو خاوندو او ما دا غي سره واده وکړ دغه څه ول شپه ما وغناس یو کس دروازه ټک ټکلا هغه غریبو سوال وکړ او زما یو خاوندو هغه وو نن چې ما وکړه مکه زما خاوندو هغه بار لګي سوال وکړ. الله غریب کړو. وای خاوندو ته ډیره تعجبي قصه د دینه بل ونکم. وای وکړه تا کنه وای هغه کوم سړی چې والي او سوالګرو او هغه زومه
دا ظلم عاقبتي چې الله رب العالمین دنه د مال واغسته خزم ته واغسله او الله رب العالمین دې بل ور نو ظلم په هیڅ صورت کې الله رب العالمین نه معاف کوي ظلم الله رب العالمین نه بخي نو په کار د چې موږ تاسو د ظلم نه ځان وساتو یو سبب د جهنم دا شو چې ظلم کول کوم انسانان چې ظالمانی تاسو خلق الله رب العالمین په جهنم کې سوځي دویم سبب د جهنم چې انسان په جهنم ورته داخليږي او په جهنم کې به الله رب العالمین انسان سوځي هغه حقوق الوالدین د مور او پلار نه فرمانی ده کوم خلک چې د مور او پلار نه فرمانی کوي مور او پلار ته کنځلي کوي مور او پلار وایي تاسو خلک به الله رب العالمین جهنم ته داخلي قران چې موږ تاسو وګورو په سورۃ البقره کې په سورۃ النساء کې په سورۃ بنی اسرائیل کې په سورۃ لقمان کې په سورۃ الاحقاف کې الله رب العالمین د مور حق د خپل حق نه رسته ذکر کړی دی الله قران کې وایي واعبدوا الله د الله بندګي وکي او به سره ډاری کې د سی وایي چې وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره غوړه خصلوک وکي د مور او پلار سره احسان دا په دوه قسمه ده یو دا چې د مور او پلار ظاهری جامع لباس بدن او ظاهری طعام وغيرها د دې لحاظ بولکه دای په تابانه حق ده او دویم د مور او پلار سره احسان ده چې د مور او پلار د عقیده د اصلاح کوشش وکړه اسنه چې د قیامت پر ورځ د مور او پلار به جهنم ته رواني د مور او پلار عقیده د جوړولو کوشش کول پکار دي د وجنه په قران کې الله رب العالمین د مور او پلار حق ذکر کړي علما وایي چې اول د مور حق دی په بچی باندې او بیا د پلار حدیث کې راغلی صحابي راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله من احق الناس بحسن صحبتي یا رسول الله د چا سره نیکی وکم او د چا سره خسته ملګرتیا وکم نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې امک د مور سره د ور احسان وکم به وته ویل چې سره احسان وکم وای د مور سره د احسان وکا دریم کړی ته د چا سره وای د مور سره څلورم کړی ته ویل چې ثم اباک څلورم کړی دی رسول الله ویلي څلورم کړی ته چې د پلار سره د نیکی کوه د مور حق مخ کې دی د پلار نه علما وایي د مور حق ولی مخ کې دی ځکه علما وایي هي التي حملت دا اغزن انوا دا ستا مور هغه حستی وا چې نه همیشته تی په دې ګډه باندې ګرځولې او هي التي وضعت دا ستا مور هغه حستی وا چې تی وزیګولې ماشومې زیګولې او ډېر په تکلیف باندې زیګولې او هي التي ارضعت مور هغه حستی ده چې بچی ته ورکلې ده 2 کاله حولین کاملین او مور هغه حستی ده هي التي اطعمت مور هغه حستی ده چې بچی ته ډوډۍ ورکلې ده خپل به ځان وګیا کوو خو لیکن بچی له ډوډۍ ورکولا او هي التي اسقط مور هغه خزه ده چې ځان ته پرې خره خو لیکن بچی له وب پیدا کړی دي او هي التي اسهرت مور هغه خزه ده هغه حستی ده شپه تابه جړلې مور برا پاسه د استاد سره به خوبي کوله مور بس تا د وجنه به خوبه کېدله او هي التي تعبت مور هغه حستی ده چې استاد وجنه هغه ور ډیر ځان ستړی کړي دي او ډیر سخت تکلیفونه تیر کړي دي علما وایي چې لبنها غذاؤه د مور شوده دا د بچی غذا ده او به وایي چې وحجرها المرقد والمنام د مور غیګه د بچی لپاره زیاده آرام ده او زیاده خوب ده نو مور دسه حستی ده د مور او پلار ډیر احترام کول پکار دي دا وجنه عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دای ورځ په بیت الله کې طواف کوي چې ګوري یو یمنی سړی دی او هغه د خپل مور په شاکل ده او د حرم کې ول طواف ور کوي طواف کوي په شام باندې ولا طواف کوي وای دا سړی ګرځي یو شیرم وای او د سی وای چې امي اني لك البعير المذلل اذا ذعرت كاني بها لم ازعري د شیرم وای موري زستا د پاره وای امي اني لك البعير المذلل زستا د پاره وای تابع او خیمه لکه په اوخ کې چې چا واګي اچلی کم طرف ته چې به یخ طرف ته دی به وای زستا د پاره تابع او خیمه اوخ کې قانون دی چې اوخ سړی کیږي هموري زستا په ګرځول باندې سړی کیږم او لګید طواف کوي وای عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دي ته ګوري دي سړی وای عبد الله ابن عمر ولیدا او دا یو پیجن چې دا خدا عمر رضی الله عنه زوی دی عبد الله ابن عمر دی دا وای راغی ته ودرې دا وای چې ما ترى ابن عمر اجزيتها ابن عمر څه دی ولیدل آیا د مور حق می ادا ک مور له می بدله ورکړه وای عبد الله ابن عمر ته چې لا تا د مور بدله او حق نه دی ادا کړي وای مور چې ته په ګډه باندې ګرځولې او صرف هغه یو بیرګی کړي ده چې وای ماته تکلیف ده دا هغه یو بیرګی حق مته نه دی ادا کړ او کچیر ته په ټوله دنیا وګرځي په شا باندې ته دغه یو بیرګی حق نشي ادا کولای پاتې ادا چې په حرم کې صرف وګرځي نو د مور حق ډیر زیات دی په بچی باندې د مور له حق ساتل پکار دي د وجنه علما وایي د مور او پلار حقوق په بچی باندې ډیر حقونه دي
یو حق د مور او پلار په بچی باندې دا دی چې البر والاحسان بچی به د مور او پلار سره نیکی کوي احسان به سره کوي حسن بصری رحمه الله ته چا ویلي چې دا سید التابعین دی چې حسن ما بر الوالدین د مور او پلار سره نیکی سره احسان سره څه دی وای حسن بصری رحمه الله ویلي چې د مور او پلار سره نیکی دا چې ان تبذل لهما ما ملک د څه چې ته مالکی دا به مور او پلار له خرچه کې کمی روپۍ چې ستا سره دی ته مالکی دا مور او پلار باندې لګي او به وته ویلي چې وتطيعهما فيما امركما ما لم يكن بمعصيه د مور سره نیکی دا د پلار سره چې د مور او پلار خبره به مانی تر هغه پورې بوله خبره مانی چې د الله او د رسول مخالفت د باندې نه کوي خبره بوله مانی د وجنه حیات ابن شریح رحمه الله بارک راغلی دي چې دا د بصری قاضي دارالقضا کې به وېدا ناسو وې مور به رااله او دا خو ساده خزه ودی د څه پتا وجه د اسماس وی قاضي دی مور به تو ودرې او ته ویل چې یا حیات وې هغه ویل چې امرن امي مور امر کوا چې زه وسه اکار وکما څه حکم راته کې وې هغه به چې قم والق الشعير الى دجاجات يا حياته پاس ورشه او دي چرګانو ته دانی واچوا وې دا حیات ابن شریح په دې خپل دارالقضا پاتې د خلکو ته ویلي چې تاسو صبر وکئ زر اعظم وې دا بلل او چرګانو ته به دانی واچلې تاغې نه پس به مور ته ویل چې وسو وکم وې دا زم له جارو کده چرګانو هغه به مله جارو کو وې وسو وکم وې ز وسلار شه داغې نه پس به راغې الله رب العالمین دې تاسو بچی زمنګ نه جوړ کې چې مور او پلار ته خدمت وکړو او الله رب العالمین دې موږ له دې بچی راکې چې زمنګ به دې خدمت وکړو دا وجه نه کوسه د چا په جيب کې لګي روپۍ پیدا شي یا په یو منصب او عہده باندې وټاکل شي یا ته سبکې ویل شي یا په مخ کې نو سره ټوپکی وګرځي نو که هغه غریب لري څوک دې ته پوسو کې دا څوک دی ويره داس موږ مزدور دی او داس موږ څوکیدار دی دا شته د خلک لیکن سلفو د مور او پلار به د قدر کو د مور او پلار قدر انسان جنت ته داخلي د مور او پلار نه پرمانی دا انسان جهنم ته داخلي دا وجنه ابن عباس رضی الله عنهما وی ورزي د نبی صلی الله علیه وسلم خواته یو کس راغی ورته ویل چې یا رسول الله دسه عمل را ته وخوا چې زه په الله ته نږدې شمه وی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ملګری ما ته دسه عمل نه دی معلوم چې ته په الله رب العالمین ته ډیر نږدې شې من بر والدتين د مور سره د نیکی کولونه د مور او پلار دعا قبليږي امام بخاری رحمه الله بارک راغلی چې کله دا پیدا شد اړوندو مور به ناسته و د شپې دعاګانې به کولې چې الله زما د بچی دا نظر روح کې یا الله تی بنا کې دعاګانې کولې الله له دعا قبول کړه د شپې له ابراهیم علی السلام خوب کې راغی ورته ویلې چې ستاسو د بچی نظر الله رب العالمین واپس کړ ساړه چې ګوري الله رب العالمین له نظر ورکړي د مور دعاګانې قبليږي د وجنه حدیث الغار کې راغلي دي درې کسانو لړ غار ته نه وتل سمڅ ته نه وتل ګټه را لويستا غارې پسې بند کو چې غارې بند کو نو ټلیفون سنشته چې زنګ وای څوک د خبرم نه دي چې د خلک دلته ایثار دي دغه ځان سره ویل چې نیک عمل بل رب العالمین ته وسیله کو چې دا غر الله رب العالمین وشکې او دا ګټه جدا کی نو ګل حدیث دی یو پکې ویل چې یا الله زوی چپونکیو ما چوپانو ما ګډي بزیو می سره ولې ورځ می دا ګډي بزی ډیر لري سي ته وشړلې او د اخنی ورځ وا و چې کله عالم ما خمر باندې نا وخت شو ازما به قانون دا چې کله به کور تر عالم اول به مور او پلارلا شو دو ډوډۍ وغیرہ ور کول په دغه ورځ شرالما زما مور او پلار ودو او زما دا بچی چې په خو کې وختل را وختل د څنګه دلته ولګیدل اسا خو لیکن ما دا بد وګڼله چې مور او پلار می دی وږي او زه داغه مخکې بچو ډوډۍ ورکم زه ولاړې ما تر دې پورې چې سار شو سار می وای مور را پاسې د پلار مو ته ویل چې دا شو د تاسو وسکې ډوډۍ وخوري یا الله کدا عمل بستاد رضا لپاره کلی یلا دا غر وشکه ودا ګټه جدا کا وای ګټه جدا شوله دینه معلومیږي چې د مور خدمت د مور او پلار خدمت او دغه خبره منل دغه اطاعت کول ورغرونه شته یو ګټه چي د مور او پلار خدمت کې دومره زور دی منګو تاسو لم پکار دی چې د مور او پلار سره د احسان وکړو کچیرته به د قشن غار کې گیر شو یو سخزي کې گیر شو چې به رب العالمین ته پیش کو وسیله کې چې الله د احسان د مور او پلار سره کړو کستا د رضا لپاره مې کړو اوس دا مشکل ته حل کا وسیله کې به پیش کې د وجنه دویم حق د مور او پلار په بچی باندې هغه ده چې الطاعه والاجابه د مور او پلار اطاعت وکي او دا خبره به معنی د وجنه ابو دردر رضی الله عنه ویلي وای اوسانی خلیلی وای ما ته خپل دوست انډیوال وصیت کړی دی او به 9 تنه خبر وصیت راته کړی دی چا وته ویل وای انډیوال دې څوک دی وای زما انډیوال محمد صلی الله علیه وسلم ما ته د نه خبر وصیت کړو وای یو راته کې دا ویلو چې اطع والدیک ابو دردا
ګوره د مور او پلار خبره دی معنا دا د نبی صلی الله علیه وسلم وصیت دریم حقدار د مور او پلار په بچی باندې چې الانفاق علیهما مور او پلار په ګوره خرچه کې باغی به روپۍ لګي کزان د جامې کې مور او پلار له ګوره جامې کې اسنه چې ځان لخيخه جوړې کې او د مور او پلار د زړی مور او پلار له جامې کې مور او پلار له روپۍ ورکه اسنه چې ستا جب د روپوټه کې او د مور او پلار په جب کې د روپۍ نه د خپل جب نه مخکې د مور او پلار جب دکا زکه ابن رجب رحمه الله یو ناشنا خبره کړې دا واغي ویلې دي چې بچو د مور او پلار چي دي وای دا چې نزيل عندك اياما دا ګوره یو څو ورځې ژوندۍ مور او پلار او دا ګوره زیاده دي دنیا نه ایو څو ورځې دی خیر دی خې وساتئ نه زولي وساتئ یو صحابي راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله وای مور او پلار می غریبانان دي او زمالدار یم نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې انت ومالک لابيك ته او استعمال دا ټول د پلار دی ور پلار دی روپۍ ور هغه باندې خرچه کول پکار دي دا وجنه نن په مور او پلار باندې خرچه وکي دا به سباله او پانچي په مور او پلار به ګوره د خاورو ډیره کې ودرېږي خو لیکن تاسو به روپۍ د خاورو ډیره کې ور به د چا د روپۍ نه غواړي دغه شتاخ دې به د چا نه روپۍ نه لې چې یاره موري روپۍ مې لراوړي دی را پاسه دا ژوند دې پرې ژوند کې پرې باندې خرچه وکي د مور او پلار رضا والی خیر دې ته د سختۍ ژوند تیر کې ولیکن د مور او پلار سره احسان کول پکار زکه بعض ظالمان دي چې د خزې د وجه نه مور او پلار خپه کوي نو ګوره خزې پیدا کیږي ګاړي موټرې پیدا کیږي روپۍ پیدا کیږي ولیکن منګو تاسو به اوسه پورې ګوره د سي دکان د سي شرکت د سي ملک نه لیدل چې هغه له څوک ورشي چې یاره مور او پلار مې مړ دي او مور او پلار خپل په پیسو باندې دا مور او پلار دی یو نعمت دی چې 500 به لړ یو سورې ژوند دی نو پدې کې خو وساته او ډېر خرچې په وکانه زولي وساته د مور او پلار باندې خرچې کول پکار دي دغه اطاعت کول پکار دي د وجه علماء وای د مور او پلار د خدمت ثمرات د اطاعت ثمرات میوي چا چې د مور او پلار خدمت کړي دي داغه پیدا څه ده پیدا ده چې طریق الجنه چا چې د مور او پلار خدمت کړي دي دغه انسان الله رب العالمین جنت ته داخلي ده د جنت لار ده ګوره دویم کوم انسان چې د مور او پلار خدمت کوي نو ذالک من تمام ایمان العبد د بنده د کمال ایمان نه خدا چې څوک د مور او پلار سره خدمت کوي مور او پلار خوشاله ساتي او دریم چې څوک د مور او پلار خدمت کوي نو البرکۃ للبر علماء وای کم خلق کم بچی چې د مور او پلار خدمت کوي الله رب العالمین به د دې بچی په اولاد کې مال کې اهل او عیال کې ارزه کې به برکت واچي او تاسو به دا بل مشاهده لیدلی کم بچی چې د پلار خدمت کړي د مور خدمت کړي دی الله رب العالمین دغه په ارزه کې برکت اچلې دی لیکن کچا نه کړي هغه امیش ذلیل او رسوا او دور په سمری به نو مور او پلار خدمت چې څوک کوي نو د دې په ارزه کې الله برکت اچي څلورم علما وای د مور او پلار د خدمت ثمره ده چې جزاء من جنس العمل کته د مور او پلار سره څنګه سلوک وکړه اما قصه به تاسو بچی کوي دا جزاء من جنس العمل او پنځم ابن رجب رحمه الله یو ناشنا خبره ذکر کړی دا غوي النور الدائم في وجه البار وای امیشه د هغه سړی په مخ کې رڼای څوک چې د مور او پلار سره خدمت کوي خو سلوک کوي د مور او پلار سره دا هغه سړی په مخ کې رڼای او دا هغه سړی مخ ته نه کوي څوک چې د مور او پلار خبره مني د مور او پلار خبره منل پکار دي مور او پلار دي یو ترخه خبره وکړه پتا بده ولګیدله خیر دې تخلش دا خبره ول وزغما کډیره سخته واخوزه بارته دی وزه ولیکن مور ته ګوره او پلار ته خبره واپس نه کی بعض ظالمانی مور او پلار وایي بعض ظالمانی مور او پلار د کنځلي کوي ډیر خوش کار دی او په دې باندې انسان د جهنم منځ ته لیږي او ازرار ضررونه د مور او پلار د نافرمانی اخرنی خبره بداو کو چا چې د مور او پلار نافرمانی کوي داغي ضرر څه دی داغي ضررونه دي چې یو اللعنه الدائمه چا چې د مور او پلار مخالفت کوي نافرمانی کوي دا په دې باندې همیشه د الله لعنت ده حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه کس باندې د رب العالمین لعنت راولېږي چا چې په مور او پلار باندې لعنت وي هغه ته خوش خبرې وکړلې او په حدیث ابن عباس کې راغلی ملعون من سب اباه هغه کس لعنتی دی چې څوک پلار ته کنځل وکي په دې سړي باندې د الله لعنت دی لعنت څه ته ویل کېږي البعد عن رحمت الله د الله د رحمت نه جداواله کومور او پلار سره د مخالفت کوي او هغه اطاعت نه کوي ته د الله د رحم نه لري د الله رحم چې پتا باندې کېږي په سبب د مور او پلار د مور او پلار خبره ته ومني دیم د مور او پلار د نافرمانی ضرر ده چې تعجیل العقوبه چا چې د مور او پلار نافرمانی کړي دا تاسو بلیدلی ضرورت الله رب العالمین بچی راغټ کی او دغه بچی به د پلار مخالفت کوي هغه ته کنځلي کوي هغه ته خوش خبري کوي تعجیل العقوبه د وجه نبی صلی الله علیه وسلم به ویلي
وای په دنیا کې دوه کارونه دي او دوه ګناهونه دي چې د بنده نه الله رب العالمین په دې دنیا کې به بدله اخلي یو البغي ظلم دی ظلم چې دی وکړه الله رب العالمین ته په دې دنیا کې به بدله اخلي چا سره چې ظلم وکړه الله رب العالمین بستا قوت اغیله ورکي او به هغه کس په تابانه ظلم کوي به او دیم حقوق الوالدین رسول الله فرمایي د مور پلار نه فرمانی چې وکړه په دنیا کې الله رب العالمین به سزا ورکړي د بچي به د نافرمانی کوي او دریم ضرر د مور پلار د مخالفت هغه ده چې سبب دخول النار څوک چې د مور پلار مخالفت کوي دا سبب دی چې انسان جهنم ته به داخل شي حدیث کې راغلی رسول الله فرمایي لا يدخل الجنه جنت ته نشي داخله دي څوک عاق هغه څوک چې د مور پلار نه عاقي او دیم منن چې باطل کوي چاله یو جوړه جامې وکي 100 روپۍ ورکوي په ټول ورځ په دې جوارو کې ګوډونه کوي داس باطل چې څوک کوي دسه سړی جنت ته نشي داخله دی جهنم ته بزي او درې مدمن الخمر څوک چې شراب همیشه سکي دسه انسان جهنم ته داخليږي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي او څلورم ضرر د مور او پلار د نافرمانی ده کوم مور او پلار ته خیری وکړي د اخري ګره د ټکه قبليږي او الله رب العالمین دې تبا کوي دی باندې به یو واقعه به مختصر بني اسرائیل کې یو عابد او د الله بندو د الله بندګۍ نه به کولې دای ورځي ولاړ په خپل عبادت خانه کې په نفل منځ باندې د نفل منځ کوي وای مور ته هغه کو چې جوړه راشه وای دې ځان سره چې لکه دا مونږ دیوالته مرغه کوي او زه خیر دې دا مونږ به پوره کما شرعي مسله ده چې ته په نفلي عبادت کې وي په نفلي مونږ کې وي او مور او پلار ته خبره وکړه دا نفلي بندګي او نفلي مونږ به پریدي او د مور خبره به دی مانی وای دی ویل چې را دا مونږ وکم ورسره به ورشم وای دی مونږ کو هغه ته غوږ کو دی دا غوږ نه کو وای دی مور ته د څه خیره وکړه صرف دومره ته ویل چې جوړېجا الله دې تر هغه په ملک وا تر دې پورې چې ته د زناکار خو مخ وینې دا خیره د صرف وکړه د مور ملش ولا لاړه په خدا وشلې وسنانه ده او اگر حاله د دې جوړېج عبارت خاني ته دې ته ویل چې ما څه زنا وکا وای جوړېج ته ویل چې ورکه شناولې مردارې ته ما دې عبارت ته وګورو ته د زنا مطالبه ته وګوره وای دا خزه لاړه فزنت بالراعي دې یو شپونکی سره زنا وکړه و چې کله سره زنا وکړه د دې حمل پیدا شه په خېټه باندې بچي اوسېګا دا کله چې بچي پیدا شو خلک راټول شو د خزه ته ویلې چې دا د چانه دا بچي وای دی وته ویلې چې دا د بنی اسرائیل د عابد دغه کې جوړې دروغي ویلې او دا د ما سره زنا کړی دا او دا بچي د دینه دی خلک رال د دې د عبادت خانه ونړه ولا عبادت خانه ولا وسوله او دایره وسوي تا منګ وجنو وای دی وته ویلې چې ما ولی وجنې څه ګناه مې کړی دا وای تا زنا کړی دی وی خل سره او ستا بچي دا غنه پیدا شوی دی وای دی ویلې چې ما دا بچي راولې چې زی وینم چې کله بچي ول راوړو وای دی جوړېچ دا ګوت راواغسله او د دې د بچي او د الکه دای په دې خېټه کې دسی و څلور ماشومان خبرې کړې دي یو پکې دا ده او په دې خېټه کې دسی وو او ته ویلې چې ماشومه من اباک پلار څوک دی نو څوک چې د الله رب العالمین اطاعت کوي الله رب العالمین پیژاندلې الله رب العالمین پیژنې نو په سخت کې الله رب العالمین به دا بند نه یری او دغه ماشوم ویلې چې زما پلار چې دی الراعي فلان پلانیش پونکې زما پلار دا اخر کې ایران شو په دې خلکو به دینه بخنه وختله چې عبادت خانم د لورانه کړی دا د سرو زرو نه به جوړه کوي دې ته ویل چې د سرو زرو نه تیر شي او چې څنګه واقع سره به ته جوړه کوي دې جوړښت ته چا ویلي وای دا امتحان پتا باندې څنګه راغی په دې امتحان کې څنګه ير شوې وای دی ویل ما ته دې پته شته ده او ما ته دې قسم معلومه ده وای څنګه وای زه دغه سپنه په منځ باندې ولاړو مور مې ته غږ وکړ مولا خبره دغه له ضرورت ورلمه مور مې ته صرف دومره ویلې چې بچو الله دې تر هغه پورې ممل کوا چې د زیناکارو خو مخونه دین لیدلې وای دا خیر الله رب العالمین قبول کړه نو مور او پلار تم تاغینه دا غختنه دا ګوره چې بچو ته ګوره خوش خیره ونه کوي خیره متوکل الله رب العالمین قبل یې ډاری کی بچو ته خید دعاګانې کوي چې الله زما دا بچی دې تینې ک عمل سوال غټ کې او یا الله تی حفاظت وکي او دا خید دعاګانې ولو غواړي ځکه مور او پلار دعاګانې قبليږي او که خیره متوکل نو دا ټکه خیریم قبليږي نو رب العالمین دی وکي چې موږ او تاسو له د مور او پلار د اطاعت او توفیق راکړي او الله رب العالمین دی موږ د مور او پلار د مخالفت نه وسات